له ننګرهار وروسته دا ځل یو بله بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مه شئ. له ننګرهار وروسته دا ځل یو بله بهرنۍ لوبډله د افغانستان خوست ولایت ته د شل اوريزې لوبې لپاره راځي. ازبکستان دوهمه بهرنۍ لوبډله شوه چې افغانستان ته راځي. له دې مخکې په کال 2014 کې تاجکستان د رسمي لوبو لپاره ننګرهار ته راغلی و او اوس ازبکستان خوست ولایت کې د شپږیزې جریان کې یوه شل اوريزه لوبه افغان لوبډلې سره ترسره کوي. افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې کرکټ لیګ په ترڅ کې د خوست ولایت په رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې د یوې شل اوريزې لوبې لپاره د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب کوي. ټاکل شوې ده چې دغه یوازینۍ شل اوريزه لوبه د جولای میاشتې په 10مه نیټه د 11م پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په منځ کې ترسره شي. یاده لوبه د افغانستان کرکټ بورډ او د ازبکستان د کرکټ فدراسیون ترمنځ د کرکټ د پراختیا او ملاتړ د تړون له مخې ترسره کیږي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د دواړو ادارو ترمنځ لاسلیک شوی و. د افغان 11 یا افغان 11 کسیزه سکواډ او د ازبکستان د ملي لوبډلې ترمنځ دغه دوستانه شل اوريزه سیالۍ به د جولای میاشتې په 10مه نیټه د سهار په 9 بجو پیل شي. لوبه به د خوست ولایت په رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې ترسره شي او په هیواد دننه او بهر کې به د بیلابیلو تلویزیوني او ډیجیټلي رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه خپرې شي. د یادونې وړ ده چې د افغان 11 لوبډلې نوملړ به وروسته وټاکل شي او له ټاکل کېدو وروسته به په رسمي توګه اعلان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمن دی چې د ازبکستان په څیر د کرکټ له نویو او مخ پر ودې هیوادونو ملاتړ وکړي او خپلې تجربې او تخنیکي وړتیاوې ورسره شریکې کړي. افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې هم د ظرفیت لوړونې پروګرامونو له لارې د ازبکستان د کرکټ فدراسیون غړو او یو شمېر لوبغاړو ته روزنیز ورکشاپونه برابر کړي وو. همدارنګه له دې وړاندې د ازبکستان یو شمېر چټکو توپ اچوونکو ته هم د افغانستان کرکټ بورډ د چټکو توپ اچوونکو په ځانګړي کمپ کې د روزنې او پرمختګ فرصتونه برابر کړي وو. د افغانستان په اړه د ازبکستان پالیسي تل دوستانه پاتې شوې ده او په وروستیو کلونو کې دواړو هیوادونو په طبي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلې اړیکې لا پیاوړې کړې دي او موږ باور لرو چې د کرکټ د ودې او پراختیا په برخه کې د نږدې همکاریو له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې ټینګې او پراخې شي. باید یادونه وکړو چې شپږیزه 11م پړاو لیګ یوازې 4 ورځې وروسته په خوست کې پیل کیږي. په دغه لیګ کې بیا هم د تیر په څیر 15 لوبډلې وي. هر لوبډله به د یو بل سره 2 ځل مخامخ کیږي او د دغه لوبډلو څخه به 2 مخکښې لوبډلې فاینل لوبه ترسره کوي چې د همدغه شپږیزې لیګ په منځ کې په د جولای په 10مه به ازبکستان سره هم یو دوستانه لوبه افغان لوبغاړي ترسره کړي.